ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي دا مهال افغان ښځو د سیاسي استفاده کیږي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني افغان نجونو او ښوونځیو په هکله هم تازه څرګندونې کړې دي او افغان ښځو سره خپله خواخوږي شریکه کړې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې له افغان میرمنو سره خواخوږي شریکه کړې او د دوی پر وړاندې اوسنۍ تګلارې له دیني اړخه ننګولې دي. ښاغلي غني نن په غږیز وینا کې ویلي له بدمرغه نن له افغان ښځو نه د سیاسي ابزارو په توګه استفاده کیږي. نوموړي په وینا بهرنیان ټوله ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته د هغه حقونه ورکړل شي چې په اسلام کې خوندي دي. له بلې خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. هغه ویل هو دا د دوی کار نه دی، خو د افغان ښځو عزت ته رسېدی د ټولو افغانانو کار دی. او په وینا یې له بدمرغه د دې لپاره چې نن د ښځو موضوع سیاسي شوې او اصلي موضوع پاتې ده. محمد اشرف غني په دې مناسبت له خپل فیسبوک پاڼې په پښتو او دري ژبو شاوخوا نیم ساعته غږیز وینا خپره کړې. ښاغلي غني ویلي نن د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي ښځه د ټولنې او کورنۍ غړې ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو خبرو کې بېلابېلو دیني لارښوونو او اسلامي تاریخ ته په اشاره سره ټینګار یې وکړ چې د اسلام دین د مشارکت او مساوات دین دی او اوسنۍ استبدادي تګلارې په دین کې ځای نه لري. هغه ویل افغان ولس هره ورځ د تدریجي مرګ په لور روان دی او دغې بنسټیزې موضوع ته باید رسېدلی وشي. هغه سپارښتنه وکړه چې په اساس حق چې د ژوند حق د تمرکز وشي او هیله یې وښوده چې راتلونکي کال افغانان په ګډه خپل تګلاره پیدا کړي او په ګډه مخته ولاړ شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر شرې.